ډیر مسلمانان هغه خوراک وکي سکاک وکي لیکن بې دعا ته یری او دا عظیم جرم دی. دا څه شی دی؟ عظیم جرم دی. یو حدیث کې راغلی دی چا چې کله ډوډۍ وخوړله یو خوړه دا مطلب نه چې ډوډۍ خامخا داسې ځان دیجه پورې ډکې نه که ولو که یوه مړۍ دې وخوړله دوه دې وخوړله هر شی چې دې وخوړه همدغه رنګې اوبه دې وڅښلې د هغې نه بعد دا دعا وې الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوته. هغه ذات لره حمد دی چې مال دا طعام راکو دا رزق راکو ما ته دا آسان کو زما هیڅ وس نه و چې دا مې د ښکلي والله راته تیار کو. د دې فایده څه شوه؟ هغه دا د غفر له ما تقدم من ذنبه الله به ورته مخکني ګناهونه سکي معاف کړي. سبحان الله. ډوډۍ دې خپله وخوړله خېټه دې خپله ډکه کړه او چې دا دې ویل الله تا ته څه کوي ګناهونه معاف کوي. دا څومره ثواب دی. ډېر مسلمانان د دې نه دغه دي. بله فایده په دې کې دا ده چې د الله حمد دې ادا کو. هر نعمت باندې چې د الله حمد ته ادا کړي بیا ورسره حساب نه کوي د هغې ځکه د الله شکر دې پې ویستو امې د حساب نه دغه شوي او همدا دی چې ګناهونه تا ته څه کوي په دې سره معاف کوي او په قیامت کې د هر د ذرې ذرې حساب کوي. حدیث کې راغلی د یخ اوبو د ګیلاس دا یخ اوبه چې اوس کې د حساب به الله کوي چې یخ اوبه ما تا ته نه وي درکړي دا ټول حسابونه مونږ سره کېږي. الله پاک دې حساب یسیر وکړي مونږ ټولو سره. نو دا دعا چې کوم ده نو دغه فضیلت دی هم دې د الله شکر حمد ادا کو او هم دا دی چې ګناهونه په دې سره معاف کېږي او اسانه دعا ده او مؤمن لره په کار هم ده او د بنده سره لایق هم دا ده چې تا ته ستا مولا ستا رب ستا خالق تا ته ډوډۍ درکړي تا ته اسانه کړي د خوړلو لارې ته اسانه کړي همدغه رنګې په سالمې طریقې سره تېره شي او دومره غافله شي او دومره غفلت در په کې چې د الله حمد پیدا نه کړي. الحمدلله ستا خوله له پرې رانشي واقعا چې دا انسان د ډېر رټنې او د ډېر زجر مستحق دی. باید چې دا دعا موږ نه په دې وخت کې یېره نه شي.